دې وخت کې موږ سره سر وحید خان طالق صاحب موجود دی او دې نه به تپوس کوو چې نننی چې کوم میچ دی نو دا به څوک ګټي. لکه ستړی مه شي، ډېر بد دیګیر نه کړم. نو څنګه چې دوی ویل چې نن میچ به څوک ګټي، نو د پاکستان کلاړیان خوشغلي کارتوس دي او اوسه پورې خو ډز نه دی کړی، کیدای شي نن وډزېږي. خو ډزېدل هم ورته خطرناک دي ځکه چې یا خو به په 13 اوور کې 13.1 اوور کې ټارګټ چیس کوي او یا به د مور دین 65 رنز نه سیوا چې د نو شکست ورکوي. نو دا ډېره اهمه ده چې نن شاید چې زمونږ دا شغلي کارتوس وډزېږي، څه لاره وباسي. سر تاسو څنګه خبره تر وکړله څه ګڼئ چې په ټیم کې به څه چینج وشي؟ که میچ ګټي نو چینجز خو لازم دي. یو خدای چې 15 بالران پوره کول دي، یعنی 15 بالران کې عثمان طارق او ابرار، شاهین او نسیم، دا بالکل لازم پکار ده. که ته میچ غواړې چې په 13 اوور کې بیا یا مطلب هغوی سکور لږ وکړي چې ته په 13 کې چیس کې او یا ته سکور ډېر وکړي او په 65 ته وګټې، نو تا سره 15 سپیشلیست باولرز چې کوم ده په ټیم کې پکار دي. نو چینجز خو بیخي لازم دي. دا ډو اینډ ډای صورتحال دی. شاهین، نسیم، ابرار، عثمان دا څلور شو او دغه رنګې 15 شاداب ورسره شو یا سایم ایوب شو. دا یو بالر د څلور ورونه به داسې منیج شي. دغه نه علاوه په بیټینګ کې چې کوم دا زمونږ شغلی کارتوس سایم ایوب زما خیال دی چې نن ډراپ بکی او چانس به ورکړي فخر زمان ته او په اوپننګ کې ورسره 1 ډاون کې به بابر راشي. خو بیا هم خبره دا جوړیږي چې بابر هم اوټ اپ پام دی، سایم ایوب هم اوټ اپ پام دی. نو که موږ سره بینچ باندې کوم کلاړیان ناست دي، هغلته حسن نواز ناست دی، خواجه نافع ناست دی، نو زه ګنې ویم که د بابر او سایم ایوب په ځای خواجه نافع او حسن نواز ته چانس میلاو شي. زه دا هم ویم چې که د کپتان هم ورسره لرې کړي نن، ځکه چې ورته وایي چې وروره زه ټیک ده ته کپتان خو نن میچ ګټل دي، نو لحاظه دا کپتاني به صاحبزاده پرهان وکړي یا به فخر زمان وکړي یا به شاهین وکړي. زه ته لږ خیر ده لږ ناکام وکړه. نو که میچ ګټل غواړي نو مایک هیسن ته پکار ده چې چینجز لازم وکړي. او هغه کلاړیان چې هغه 1 مین آرمي ده چې هغه یوازې میچ ګټلی شي، نو هغې کې فخر زمان دی چې تاله یوازې میچ ګټلی شي، هغې کې صاحبزاده فرحان دی چې تاله یوازې ګټلی شي، ابرار دی چې تاله یوازې 4-5 وکټې ویستی شي میچ ګټلی شي، شاهین دی چې تاله یوازې ګټی شي. موږ نسیم شاه لیدلی دی چې تنهای میچونه ګټلي دي. نو میچ وینرز چې کوم دي هغه به اخیستل وي. خو ما ته ښکاري چې صرف سایم ایوب ته خپې اړم کړي دي، هغه میبي چې نن میچ کې ونه لوبوي. دا به ګورو چې څه کېږي. بهرحال دا هم یو رای ده چې یاره سایم ایوب ته اوسه پورې چانس میلاو شو او یا میچونو کې دغه شو، نو نن بیا هم چانس ورکوي. دا لاست ټایم چانس ورکوي. که څه یې وکړل خو ښه ده، که یې نه کړو نو بیا مکمل ډراپ کوي. نو ګورو به چې څه کوي. سرجي زما یو تپوس دی، په میډیا باندې خبر ډېر ګرځي چې پاکستان کپتان کوم د کپتان خبره ده. نو سلمان آغا خو سر خوړلی دی، دا کنفرم ده. په یارۍ دوستۍ کې سلمان آغا هم د اسلام آباد یونایټډ چې کوم دی نو پلیئر دی، مایک هیسن هم د اسلام آباد یونایټډ کوچ پاتې شوی دی. اوس شاداب چې دی نو خبرې روانې دي او د ټیم ته هم چې په کومه طریقې سره راغلی دی کریټیسایز کیږي چې بالکل په چترۍ باندې راکوز شو. نو مایک هیسن د اسلام آباد یونایټډ کوچ پاتې شوی دی، د شاداب سره ډېر ښه انډرسټینډینګ دی. نو که مایک هیسن کوچ پاتې کیږي نو بیا امکان دا دی چې شاداب کپتان شي. خو ما ته نه ښکاري چې یوازې د قربانۍ څاروی به سلمان آغا جوړ شي. ما ته ښکاري چې مایک هیسن به پکې هم سر خوري. نو که مایک هیسن سر وخوړو نو شاداب هم کار تمام شو. سر جی څه وینئ چې پاکستان ټیم کو سیمی فاینل ته کوالیفای کولی شي؟ سیمی فاینل ته کوالیفای دپاره خو لازم دا دی چې موږ د سریلنکا سره څه ماما خوری وکړو. نو داسې ښکاري چې څه بېګا خبرې اترې شوي هم دي. ګوره په دې وخت کې سریلنکا له د جذباتو نه بلکې د هوش نه کار اخیستل دي. که سریلنکا دا میچ وګټي هم د هغې په کیس پیدا نشته. خو که چېرته پاکستان دا میچ وګټي نو سریلنکا ته ډېر شی ریونیو میلاویدی شي. یعنی بیا به سیمی فاینل چې وي د پاکستان میچ هغه په سریلنکا کې وي او های پروفایل میچ به وي، تماشګیر به ډېر راځي، ریونیو به جنریټ شي. بیا خدای مکه که دا شغلي کارتوس چېرته فاینل ته وځي نو فاینل به هم د انډیا نه چې کوم د سریلنکا ته شفټ شي، نو هغلته به بیا یو ډېر زیات د ریونیو جنریشن موقع په لاس ورشي. نو زما خیال دی چې سریلنکا والا هم په دې هوښیار دي، پوه دي، هوښیار دي او په ګټه کې تاوان دی او په هار کې ډېره غټه ګټه ده.
نو زما خیال د ملک ګټې ته به وګورئ. نور زموږ سره کنډیشن هم ښه دي ملکي سطح باندې موږ ته ریکویسټ هم کړی چې یاره زموږ پکې تاوان دی لہذا تاسو ورلډ کپ نه مه شاته کیږئ او تاسو خامخا ورلډ کپ کیسه واخلئ. نو موږ د هغې په ریکویسټ باندې ورلډ کپ ته هم تللي یو. نو اوس شاید چې نن لکه ماما خوری وکړي او موږ ته لاره سمه کړي دا امکان شته دی.